پر پاکستانی پوځیانو د طالبانو برید او د قریشي لخوا د طالبانو په ملاتړ تازه اعلان. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. باجوړ کې په یو وسلوال برید کې 3 پاکستانی عسکر وژل شوي. د پاکستان پوځ ویلي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه باجوړ کې په یو وسلوال برید کې 3 پاکستانی عسکر وژل شوي دي. پوځ په ځوابي ډزو کې د 4 وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم کړې ده. پاکستانی پوځ په پښتونخوا کې د ناامنۍ پر نوې څپه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په پښتنه سیمه کې د پوځي عملیاتو اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې ده. د برید پړه تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې د ورته ډیرو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. بلخوا قریشي وایي د سره د مبارزې لپاره باید طالبانو سره همکاري وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پکار ده چې له طالبانو سره همکاري وشي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان جوړ شوي ناستې ته په خپله وینا کې زیاته کړې ده چې په افغانستان کې له داعش او نورو ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره یوې مؤثرې ستراتیژي ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د یادې ډلې د له منځه وړلو لپاره باید له طالبانو سره اړینه مرسته وشي څو نه یوازې افغانستان او سیمه بلکې ټوله نړۍ یې له شره په امان شي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه، خو اسلامي امارت د داعش ډلې د حضور د رد سربیره دا مسله استخباراتي تبلیغ بللی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې که د دې موضوع په هکله کوم نظر لرئ نو کولی شئ له موږ سره یې په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.